د طالبانو دفاع وزیر ملایعقوب مجاهد احمد مسعود ته خاصه بلنه ورکړه. د طالبانو دفاع وزیر ملایعقوب مجاهد ویلي دي چې نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او نور سولیز افغانستان مړنګوي. هغه افغان ولس باندې هم غږ کړی او احمد مسعود ته یې خاصه بلنه هم ورکړې ده. احمد مسعود ته یې ویلي راشه خپل هېواد ته چې هر واک غواړئ زه به یې درکړم. افغان ولس باندې یې دغه غږ کړی چې د چا په ناسم تبلیغاتو تیر نه وځئ تر څو خپل کور په خپله وران نه کړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر ستاینه وکړه. احمد مسعود ویلي دي کاشکې ټول داسې فکر ولري لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر ملایعقوب مجاهد لري. هغه ویلي زموږ دفاع وزیر په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړ تازه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملایعقوب د ملا محمد عمر اخوند زوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ. د الله روی وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قل اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې زه یې درکړم. احمد مسعود ویلي لا تر اوسه مې د یعقوب مجاهد دغه مسیجونو ته جواب نه دی ویلی، خو یو څه فکر مې بدل شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.